سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ته الله رب ذوالجلال نه امید دی چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. زما وروڼو، مالداري او فراخ روزي د الله رب ذوالجلال په انسان باندې لوی احسان او انعام وي. حدیث مبارک کې راځي قریبه ده چې دا فقر انسان کفر ته ورسوي. نن در سره یو داسې وظیفه شریکوم چې د دې په برکت سره به الله رب ذوالجلال ستاسو پراخه روزي او مالداري نصیب کی. که یو کس غریب وي د روزې بندوبست یې هم په مشکل سره کیږي، یو ضرورت یې هم نه پوره کیږي، نو د دې دپاره به تاسو د چاشت په وخت کې یعنی داسې 9-10 بجې دروازې 4 رکعاته نفل وکې په 2 رکعاته باندې، او کله تاسو سلام وګرځوئ نو سجدې ته به لاړ شئ. نو په سجده کې به 104 پیرې یا وهاب تاسو ووایئ، او د هغې نه بعد به د فراخه روزې او د مالدارۍ دپاره سوال وکړئ. الله رب ذوالجلال ته به خپل آه او فریاد وړاندې کړئ. دا عمل تاسو څو ورځې پابندۍ سره وکړئ، انشاءالله العزیز څو ورځو کې به دننه الله رب ذوالجلال ستاسو فراخه روزي نصیب کی، او الله رب ذوالجلال به دومره مال او دولت درکړي چې انشاءالله العزیز اب ستاسو د ضرورت دپاره کافي وي.